حسن د غزني ولایت اوسېدونکی یم. دغه توت زمیني دي چې تقریبا 1.5 جریب مځکه موږ پرې نیولې ده او د 1.5 جریب مځکې نه موږ تقریبا د 3 ورځو کې 4 ورځو کې 200 کیلو 1.5 کیلو دغه ته وړو مارکیټ ته او د یو کوټی هغې توت دا قیمت 100 افغانۍ دی او مخکې خو همدغسې مځکه وه کم موږ د توت زمیني کم وړي وو اوس هم چې سوکه اضافه کړل اول تقریبا د موږ 2000 بوټي وو اوس تقریبا 40,000 بوټي دي سوکه هم څه اضافه کړل د موږ څخه تقریبا اوس 7 نفره کار کامریزه شکیوي ټولوي پکینګ کوو یې په کارتن کې کوو بیا یې کابل ته لیږو. صدیق الله کلیوال په غزني ولایت کې د بڼوالۍ او مالدارۍ د ملي پروژې ولایتي مسؤل یم. ښاغلی حاجي ثابت محمد په 3 کاله مخکې غزني ته له هرات څخه توت زمیني را انتقال کړو. زموږ پروژې کارمندانو یوازې له دوی سره تخنیکي مرستې کړې دي د توتو په ایښودلو کې د اوبو په سیستم کې د دوی په حاصل راټولولو کې پاکټ کولو کې او تر مارکیټه پورې په انتقال کې مرسته ورسره کړې ده. دوی تقریبا غټه کورنۍ ده د ټولې کورنۍ عاید یې له دغه توتو ده. اوس یې تقریبا په غزني کې په ټولو ولسوالیو کې دا توت رواج کړی دی. زیاتره خلک ورباندې مصروفه دي او په زیاته اندازه حاصل ترې اخلي. تر کومې اندازې چې موږ خبر یو زیاتره ولسوالیو مراجعه کړې ده قرهباغ، ګیلان، مقر او خواجه عمري ولسوالیو ته د ټولو ولسوالیو ته اوس انتقال شوي دي. په اول سر کې دا خلک کم انتقالوي دا د کبلو په رقم باندې نور زیاتېږي ریښې کوي له یو بوټي چې هر کال څو بوټي لاسته راځي حتی نور ولایتونو ته لوګر ته او پکتیا ته له دې غزني څخه انتقال شوي دي له دې قوریې څخه.